السلام علیکم دوستانو خراغلاس زیم جاوید خان. دوستانو کچیرې تاسو په خپل سمارټ فون کې په خپل موبایل کې واتس اپ ونه لرئ، فیسبوک میسنجر ونه لرئ، ټلیګرام ونه لرئ او یا بل کوم داسې اپلیکیشن ونه لرئ چې تاسو د هغې په واسطه باندې چاته ویډیو کال وکئ، وایس کال ورته وکئ، ټیکس میسیج ورته ولېږئ، وایس میسیج ورته ولېږئ او یا کچیرې تاسو وغواړئ چې چاته خپل اسناد ور ولېږئ، خپل ډاکومنټ ورته سینډ کړئ، نو آیا په ستاسو موبایل کې د کمپنۍ نه داسې کوم پروګرام یا سافټویر شته دی چې تاسو دغه ټول کارونه په هغې کې وکئ؟ ها شته دی دوستانو. داسې یو پروګرام چې په هغې کې تاسو بهترین کوالټۍ سره ویډیو کال، وایس کال، ټیکس میسیج، وایس میسیج لیږلی شي. دغه اپلیکیشن دوستانو په هر یو انډرایډ فون کې د کمپنۍ نه بای ډیفولټ د سافټویر سره راغلی. او بله خبره دا ده دوستانو چې دغه اپلیکیشن ساین اپ ته هم ضرورت نه لري، یعنې تاسو پکې ځان هم نه راجسټروئ. دغه اپلیکیشن دوستانو اتومیټیک یا خپله دې ته ساین اپ شوي یاستئ تاسو، خو تاسو ترېنه خبر نه یاستئ. راځئ دوستانو چې په نن ویډیو کې همدغه اپلیکیشن زه تاسو ته معرفي کړم چې کله هم دوستانو تاسو ضرورت ولرئ د دې اپلیکیشن نه ډېر په اسانۍ سره کار اخیستلی شي. او بل خبره دوستانو د دې اپلیکیشن دا دی چې تاسو په دې کې ګروپ کالز ډېر په اسانه باندې کولی شي، یعنې کنفرانس کال په دې کې ډېر په اسانه باندې جوړولی شي. پروفیشنل اپلیکیشن ده دوستانو. دا چې د اپلیکیشن به کوم اپلیکیشن وي، څنګه به تاسو ترېنه کار اخلئ، نوره طریقې دوستانو زه تاسو ته ستاسو د موبایل په سکرین باندې درښیم. دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو تاسو ته معلوماتي ښکاره شوه، څه ناسم ترېنه زده کړه، ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. دوستانو په یوټیوب کې دوستانو مونږ سبسکرایب کړئ، په ټیک ټاک او فیسبوک کې مونږ فالو کړئ تر څو داسې نورې ګټورې او معلوماتي ویډیوګانې مونږ تاسو ته برابرې کړو. نو راځو دوستانو د موبایل سکرین ته او نوره طریقه زه تاسو د موبایل په سکرین باندې ښیم. دوستانو کله چې تاسو خپل د موبایل سکرین ته راشئ، زما سره دوستانو د اپلیکیشن دغلته د فوټوس نه اخوا په دویم نمبر باندې ده ډو یا ډي یو او ورته وایي. دا اپلیکیشن له مخکې نه دوستانو په هر انډرایډ موبایل کې وي، نو دا به داسې تاسو راخلاص کړئ دوستانو لکه څنګه چې مخکې ما تاسو یادونه وکړه. دا کم ساین اپ ته هم ضرورت نه لري، یوازې تاسو نه یو موبایل نمبر غواړي. د جی میل آی ډي په واسطه باندې به دوستانو تاسو له مخکې نه په دې اپلیکیشن کې ساین اپ وي. دغه اپلیکیشن دوستانو د ګوګل اپلیکیشن دی، نو د سیکیورټي په لحاظ باندې هم دوستانو کومه ستونزه نه لري. تاسو کولی شئ چې په دې باندې وایس کال وکړئ، ویډیو کال او مکمل چټینګ تاسو په دې باندې کولی شئ. دوستانو څنګه به رافالوئ، را به شئ د 3 ډاټ ته او دلته به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ کې دوستانو په دې سر برخه کې تاسو نه فون نمبر غواړي، لکه څنګه چې ما ورته فون نمبر ورکړی دی. او که چیرې تاسو غواړئ جی میل آی ډي باندې فالولی شئ، اډ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، دې ځای کې به تاسو ورته خپل جی میل آی ډي ورکړئ، داسې به یې اګري کړئ. دوستانو په دومره لنډ وخت کې تاسو په دې کې اکاونټ جوړولی شئ. زموږ اکاونټ جوړ شو. د دې لنډ ساین اپ نه وروسته دوستانو تاسو کولی شئ چې راشئ نیو کال باندې کلیک وکړئ او ټول هغه کسان چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې استعمالوي او د هغې کنټکټ نمبر یې تاسو سره سیف وي، هغه به تاسو ته په سر کې راولي. زما سره ګورئ دا یو څو کسان دي، دوی مخکې نه همدغه اپلیکیشن استعمالوي. که زه پرې کلیک وکړم داسې، نو دلته دوستانو وګورئ دغه اول نمبر میسیج دی، زه ورته میسیج کولی شم. مابین کې بټن چې کوم د ویډیو کال زه ورته کولی شم. او همدارنګې دوستانو دلته وګورئ وایس کال، دې ځای نه تاسو کولی شئ چې وایس کال یو چاته وکړئ. دغسې دوستانو که ستاسو ډېری ملګري دغه اپلیکیشن ونه لري یا یې ورته پام نه، تاسو کولی شئ چې هغې ته انویټیشن ورولېږئ، هغوی به هم ورته پام شي او ځان لپاره به یې فعاله کړي. نیو کال ته چې کله راغلی دوستانو لاندې به داسې راشي، ګورئ دا دومره کنټکټ نمبر چې زما سره سیف دي، هر یو ته که زه وغواړم انوایټ یې کړم، داسې کولی شم چې انویټیشن ورته ولیږم. نو دغه کسان تاسو کولی شئ دوستانو انوایټ هم کړئ. امید لرم دوستانو چې ویډیو به خوښه شوې وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.